سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې جملې د الماني ژبې چې ډېرې مهمه جملې دي. کله چې موږ چاته وایو ته څه غواړې، ته څه غواړې، وایي was willst du، was willst du یعنې ته څه غواړې. که موږ چاته وایو زه تا سره مینه لرم، زه تا سره مینه لرم، نو په الماني ژبه به څنګه وایو؟ داسې وایو دوستانو، ich liebe dich، ich liebe dich، وای زه تا سره مینه لرم. خدای مکړه که چاته وایي تاسو زه له تا څخه نفرت لرم یا تا نه نفرت لرم، په الماني ژبه څنګه وایو؟ داسې وایو دوستانو، ich hasse dich، ich hasse dich یعنې زه له تا څخه نفرت لرم. نفرتونه مه کوئ دوستانو، مینه وکئ او محبت خپور کړئ. ژوند په نفرت باندې نه ارځي، باید مینه وشي او مینه خپره شي. الماني ژبې زده کولو لپاره تاسو کولی شئ د ما یوټیوب او ټیک ټاک فالو کړئ. هر هغه څوک چې په اروپا کې وي او جرمني ته راتلل غواړي د هغوی لپاره دغه چینل یوټیوب او ټیک ټاک بهترین چینلونه دي، ولې چې دلته تاسو کولی شئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کولی شئ.